أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي الله تبارك وتعالى هغه ذات خلقكم من ضعف چې پیدا کړی تاسو په حالت د کمزورۍ کې ثم جعل بیا پیدا کړو د من بعد ضعف پس د کمزورۍ نه قوتا طاقت ثم جعل بیا پیدا کړو د من بعد قوت پس د قوت نه ضعفا وشيبه کمزوری او بوډاواله یخلق ما یشاء دی پیدا کوي هغه څه چې دی غواړي او هو العلیم القدیر او دی پوها او قدرت والا دی و یوم تقوم الساعه او پکم ورځ باندې چې قائم شي قیامت یقسم المجرمون نو قسمون بخوري مجرمان ما لبثو چې ندی پاتې شوی دی غیر ساعت غیر د یو ساعتنا کذالک کانوا یؤفکون هم دغرنګي دوی د لارې نه الټا روانو وقال الذين او ابوای هغه کسان اوت العلم چې ورکړې شی دي ته علم والایمان او ایمان لقد لبثتم فخامخ په تحقیق سره اوسېدلې تاسو فی کتاب الله د الله د کتاب مطابق الى يوم البعث تر رزي تر دوباره پاسېدلو فهذا يوم البعث نو دا ورځ د دوباره پاسېدو دا ولكنكم لیکن تاسو کنتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ فيومئذ پس په دغه ورځ لا ينفع الذين فائدہ باورنکی هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی معذرتهم عذر د دوی ولا هم یستعتبون او نه بدوی ته د توبې مقور کولی شي ولقد ضربنا او خامخه په تحقیق سره مونږ بیان کړی دي للناس د پاره د خلکو فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسمه مثالونو نه ولئن جئتهم او کچری روړت دوی ته بآیه سمعجزه ليقولن الذين كفروا نخامخ ابوي هغه کسان چې کافران دي ان انتم الا مبتلون چې نه تاسو مگر دروغ وینکی كذلك هم دغرنګي يطبع الله مهر لګي الله تبارك وتعالى على قلوب الذين پزلونو د هغه خلکو لا يعلمون چې نه پوهیږي فاصبر پس صبر کوا ان وعد الله حق بشکا وعده د الله تبارك وتعالى رښتونه ده ولا يستخفنك او بصبر دي نکړی تا بقابو دي نکړی تا الذين هغه کسان لا يوقنون چې دوی یقین نه لري